أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ألا غوالي ليبين لكم چې بیان کړي تاسو ته ويهديكم او خای تاسو ته سنن الذين طریقې داغ کسانو من قبلكم چې مخکې تاسو نو ويتوب عليكم او مهرباني وکړي پتا سو باندې والله عليم حكيم او الله په حکمت والده. په دې درې آیاتونو کې شپږشتم ویشتم او اتهشتم دې آیاتونو کې ترغیبات او هغه بیانیو چې په دې احکام باندې عمل وکړي او احسان ذکر کوي چې آسان احکام هغه مې د لګلې دي عمل هغه په دې باندې وکړي دا دومره ګرانو احکام نه دي چې ستاسو وسو په هغې باندې نه کېږي او الله وایي زه درته وایم چې عمل په دې باندې وکړي. یرید الله الله غواړي و د دې ځاینا الله د څو شبهاتو جوابونه کوي چې د کافرانو زلونو ته راځي یوه شبهه هغه دا ده چې په دې کې څه فایده ده چې الله په موږ باندې ځینې زنانه حرامې کړې فایده په دې کې څه ده. دویم دا آیا دا احکامو صرف په موږ لازم شوي او که نه په مخکنو باندې هم و. دریم دا چې آیا دا کار په موږ باندې حرج نه دی. څلورم دا چې آیا دا کارو د نعمتونو نه محرومول نه دي. پنځم دا چې الله مونږه دغه شانې آزاد ولې نه پرېښودلو د کفارو په شان چې څنګه کفار خپل خواهشات هغه پوره کوي نو مونږ لم پکار دا وه چې مونږه خپل خواهشاتو آزادو هغه پوره کولی نو د هغې جوابونه نمبروار هغه ذکر کوي. یرید الله الله غواړي بذکر هذه الاحکام یعنی الله په ذکر کولو د احکام سره اراده لري. بذکر هذه الاحکام یعنی الله په ذکر کولو د احکام سره اراده لري. لیبین لکم چې بیان کړي تاسو ته د دې مفعول هغه پټ دی. لیبین لکم شرائع دینکم
د دې لپاره چې تاسو د دین او احکام هغه بیان کی چې تاسو د دین او احکام هغه بیان کی عطا رحمه الله ویو ليبين لكم ما يقربكم منه هغه صدر ته بیانې چې تاسو الله تعالی نږدې کوي هغه صدر ته بیانې چې تاسو الله تعالی نږدې کوي یعنی د الله د قرب سبب دی ګوره څوک چې ګنده کارونو کې واقع شي د الله نه لرې شو څوک چې ښه کارونو کې واقع شي د الله ته نږدې شو نو ځکه عطا رحمه الله ویلي یبین لکم ما یقربکم منه هغه صدر ته بیانوي چې تاسو الله ته نږدې کیا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ او خای تاسو ته طریقې دا کسانو چې مخکې تاسو نه وو یعنی الله تاسو په دې احکام سره په طریقو د انبیا د ابراهیم علیه السلام باندې روان یې الله پاغي باندې رحمتونه کلیو نو تاسو ته هم دغه احکام راولېګل په دې باندې عمل وکړئ چې رحم در باندې وشي د جهالت رسمونه رواجونه هغه پرېږدئ نو دې کې ډېر زیاتو ترغیب دی چې یو به الله ته د خپل قرب او د نزدېکت احکام هغه رالیږلي او بل دا چې تاسو د انبیا علیهم الصلاۃ والسلام په لار باندې روان یې وګوره دا څومره قیمتي خبره ده چې انسانان د انبیاو په لار باندې روان شي او بیا د هدایت دو معنی دي یو معنی دا روانوله او دویمه معنی دا ښودله سنن الذین من قبلکم طریقې دا کسانو چې مخکې ستاسو نه وه سنن جمع سنت ده دلته تینا مرادو طریقه ده ایو مطلب دا ده چې دغه احکام بعینه مخکنو شریعتونو کې مو دا احکامو بعینه مخکنو شریعتونو کې مو تفسیر قاسمی کې وایو چې داسې احکام پخوانی هم او ما د تورات سفر الاحبار اتلسم فصل کې ما ولستلی دي چې دا دلته کوم احکام دي نو دغه شان تورات کې هم او دویم قول داره چې په خوانو باندې د دې پشان احکامو مصلحتونو کې امام روح المانی وي دلته مثل لفظ هغه پټ دی ويتوب عليكم او مهرباني وکي پتا سو باندې ويتوب عليكم یو مطلب علما دا بیان یا يتجاوز عنكم ما صبتم قبل هذا یعنی تاسو نه
که مخکې کوم ګناهونه د دې احکام مبارک شوي نو هغه درته معاف کوي یو مطلب داره یتوب علیکم اے یتجاوز عنکم ما صبتم قبل هذا یعنی تاسو نه که مخکې کوم ګناهونه د دې احکام مبارک شوي هغه درته معاف کوي او د ګناه نه را واپس کوي او دا ډېره ښه خبره ده چې تیر شوي ګناهونو باندې هغه درته معاف کوي او نور دې د ګناهونو نه رانیسي او دویم مطلب بعد علما ویه یوفقکم للتوبه معالم التنزیل کی امام بغوی رحمه الله ویه تاسو ته د توبې توفیق درکوي او دا هم یو ډېره قیمتي خبره ده چې یو انسان ته الله د توبې توفیق هغه ورکړي او دریم قول دا دی چې توبه دې ته ویل کېږي چې بنده د الله په طاعت کې استعمال شي او دا بیا ټولو نه قیمتي خبره ده توبه څه ته ویل کېږي چې بس بنده د الله تابعدارۍ کې استعمال شنو ويتوب علیکم غلط لارې پرېښودل او سیده لار باندې راغې یعنی الله اراده لري چې تاسو په خپلو طاعت کې استعمال کړي او د هغو د طاعت نه بهر نشئ والله علیم حکیم الله فها حکمت والا دی پدې کې دا خبره ذکر کړي چې الله رب العزت ستاسو لحاظ هغه پکې ساتلې دی نو بعد احکاماتو غیر علی ګلی دي الله ته ستاسو ضرورتونه معلومو نو ستاسو د ضرورتو خیال الله ساتلې دی او بیا لږ په دې باندې ورسو تفصیل کوم